د عراق ولسمشر صدام حسین کېدای شي هیڅکله د امریکایي ځواکونو لخوا نه وای نیول شوی که چیرته صدام حسین د عراق رواج شوی د مسکوف په نوم د ماهي خوراک نه وای خوښ. امریکایي پوځ 22 اونۍ یا هفتې کوشش وکړ خو صدام حسین یې پیدا نه کړ. د صدام حسین په لټه کې نه یوازې پوځ بلکې ځواکونه CTA د دفاع استخباراتو اداره NSA FBI هم د دې کار په لټه کې و خو ولې امریکا له صدام حسین څخه ویره درلودله او بالاخره څنګه هغه د شپږ فوټه ځمکې لاندې د یو پټ ځای څخه راوویست. ګرانو لیدونکو دا کیسه هغه وخت شروع کیږي کله چې په 2001 کال د سپټمبر په 11مه القاعده دولت په نیویارک او واشنگټن بریدونه وکړل. د امریکا ولسمشر جورج بوش اعلان وکړ څوک چې د دې برید ملاتړ کوي هغه به زموږ هدف وي. که څه هم صدام حسین د بریدګرو ملاتړ نه کوه خو امریکا شک درلود چې هغه د بریدګرو ملاتړ او سپورټ کوي خو دې تور بسنه نه کوله چې امریکا په عراق او صدام حسین برید وکړي او د هغه 40 کلنه واکمني ختمه کړي. نو امریکا دعوا وکړه چې صدام حسین وژونکي وسلې یعنی نیوکلیر ویپنز پټ ساتلې دي. په همدې وجه امریکا په 2003 کال په مارچ کې په عراق برید وکړ. په دې برید کې د امریکا سره برتانیا، استرالیا او پولند پوځیان هم شامل وو او دوی یوازې په 3 اونیو یعنی هفتو کې د عراق پلازمینه یعنی بغداد ښار ته ورسېدل. کله چې دې ځواکونو په عراق برید وکړ ولسمشر صدام حسین په لومړۍ ورځ ورک شو. د امریکا سرتیرو بغداد ونیوه او صدام حسین 40 کلن واکمني یې پای ته ورسوله. امریکایي سرتیرو خپل بریا د صدام حسین د مجسمې په ړنګولو ولمانځله کومه چې د فردوس نومي ښار کې په څلورلاري کې ولاړه وه. د صدام حسین مجسمه راولوېده خو د اصلي صدام حسین پیدا کول دومره اسانه کار نه و. نو امریکا هر یو سرتیري ته دا خبر ولېږه چې که صدام حسین او یا د هغه 50 افسران هر چیرې ولیدل شي باید مړه او یا هم ژوندي ونیول شي. په دې لیست کې ټول 52 چارواکي شامل وو. تر راتلونکو څو میاشتو پورې امریکایي پوځ د عراق ګوټ په ګوټ لوټه په لوټه ولټاوه. کورونه ولټول شول، خپلوان تلاشي شول، پوهنتونونه، جوماتونه، هیڅ ځای پاتې نه شو. یوازې دومره معلومات و چې صدام حسین په عراق کې دی خو چیرې دی. د صدام حسین د پیدا کولو لپاره دا لړۍ څو میاشتې دوام درلود خو صدام حسین او د هغه 2 زامن ونه موندل شول. وروسته امریکا اعلان وکړ چې که هر چا صدام حسین او د هغه 2 زامن پیدا کړل نو 55 میلیونه ډالر انعام به ورکړل شي. 15 میلیونه ډالر د هغه په زامنو او 25 میلیونه ډالر په صدام حسین کې خودل شو. په عراق کې زیات خلک د صدام حسین مخالف وو نو ځکه امریکا دا غوره وګڼله ترڅو انعام وټاکي. نو همغه د عراق اوسیدونکي د امریکایي نظامی اډې ته راغی او امریکایي پوځ ته ویل چې د صدام حسین 2 زامن زما په کور کې دي. نو امریکایي پوځ په هغه کور حمله وکړه او د صدام حسین 2 زامن پکې ووژل شول. په دې سره د صدام حسین د موندلو هیله نور هم کمه شوه خو امریکا ماته ونه منله. د صدام حسین ډیر نږدې کسان یې ونیول خو له هیچا معلومات ترلاسه نه کړل. 4 میاشتې تېرې شوې. امریکا فکر کاوه کېدای شي هغه په کوم برید کې وژل شوی وي. د امریکا پوځ د دې فکر سره خپلې د صدام حسین د لټولو هڅې کمې کړې. نو په همدې ورځ د صدام حسین د آډیو یعنی غږیز پیغام پیدا شو چې صدام حسین د خپلو 2 زامنو د مرګ غم باره کې خبرې کولې. نو امریکایي ځواکونه پوه شول چې صدام حسین لا تر اوسه ژوندی دی. نو امریکایي پوځ یو ځل بیا د صدام حسین په لټولو کې پیل وکړ او د هغې انعام 25 میلیونه ډالرو څخه تر 10 میلیونه ډالرو پورې پورته شو. د صدام حسین ټول نږدې کسان ونیول شول، یوازې یو څو کسان پاتې وو. په دې وخت کې اریک میډوکس د دفاع استخباراتي ادارې یو افسر وویل که صدام حسین اوس وخت کې چاته ډیره اړتیا لري هغه به د صدام حسین ساتونکي وي. د صدام حسین ساتونکو په 3 برخې ویشل شوي وو. یوې ډلې د ماڼۍ یا کور ساتنه کوله او بله ډله به مخکې تله هغه ځای ته چې صدام حسین بتله او درېمه ډله هغه کسان وو چې تل به د صدام حسین سره وو. نو اریک میډوکس پریکړه وکړه چې د صدام حسین شخصي باډیګارډ پیدا کړي. نو همغه و چې اریک میډوکس د صدام حسین د یو ساتونکي کور چې محمد ابراهیم عمر نومېده د هغه کور محاصره کړ چې هغه به خپله صدام حسین ته د مسګوف په نوم د کبانو خوراک ورلېږه. په دې وخت کې محمد ابراهیم عمر د امریکا پر ضد د ګوریلا پوځ مشري کوله
او یوازینی کس و چې صدام حسین اصلي ځای ورته معلوم و. کله چې دی ونیول شو په لومړي سر کې خو یې هیڅ ونه ویل، خو کله چې اریک میډوکس هغه ته دا وړاندیز وکړ چې تا ته به پیسې او امریکایي تابعیت او نیشنلټي درکړو، نو همغه و چې محمد ابراهیم عمر په خبرو پیل وکړ. ابراهیم وویل چې صدام حسین د ادور په نوم یو کلی کې پټ ده. د هغه له معلوماتو سره سم امریکایي پوځ د ادور کلی پلټنه پیل کړه. هلته د سیند په غاړه دوه د ماهیانو هوټلونه وو، خو صدام حسین هلته پیدا نه کړل شو. په دې وخت کې محمد ابراهیم عمر هم له ځواکونو سره موجود و. هغه یوې اوږدې رسۍ ته اشاره وکړه چې په ځمکه پرته وه او دا رسۍ ډیره اوږده او د ځمکې لاندې یوه غار ته تللې وه او د دې غار دروازه د سټایروفوم له یوې ټوټې سره بنده شوې وه. کله چې د دې غار سر خلاص شو نو دلته هیڅ هم ونه موندل شو، یوازې تیاره وه. یو عسکر اراده درلوده چې هلته یو لاسي بم وغورځوي، خو همغه وخت دوه لاسونه له دې تیارې سوري نه راپورته شول. یو سړی و چې اوږده ږیره او لوی لوی ویښتان یې درلود او ویې ویل زما نوم صدام حسین ده او زه د عراق ولسمشر یم. امریکایي پوځ بریالی شو چې صدام حسین ژوندی ونیسي. د 22 اونۍ وروسته د اریک میډوکس هڅې او کوښښونه کامیاب شول. وروسته د څېړنو دا خبره معلومه کړه چې که میډوکس ځان نه وای پوه کړی چې صدام حسین د مسکوف خوراک خوښ دی، نو کیدای شي صدام حسین هیڅکله نه وای موندل شوی. په عراق باندې برید د یو تور له امله شوی و چې صدام حسین وژونکي وسلې یعنی نیوکلر ویپنز ساتي، خو دا وسلې هیڅ ځای کې ونه موندل شوې. نو هغه تور چې امریکا د جګړې لپاره دلیل ګرځولی و هیڅ ثبوت یې نه درلود او دروغ و. نو د حیرانتیا خبره دا ده چې د یو ساده کب خوراک د صدام حسین په شان یو لوی حکومت د ختمېدلو لامل وګرځېده. نو هیله لرم چې معلومات مو خوښ شوي وي. که معلومات مو خوښ شوي وي نو ملګرو سره یې شیر کړئ، لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. Thanks for watching this video.